د سوري د وته لږ انتظار وکړو که نه ور ګرم شو ښه د سوري ته وشو ماما او کاکا نه پیژنم والا ته بدماش یې او ښځو ماما ته بدماش یې که نه ته بدماش یې خو ما پرېږده زما ګناه څه ده ستا ګناه اوس درته ښیمه کاکا چې دا څه کې دا خو د غلط سړی رانیولې دی دا خو د خر په ځای کلانو دا خو دا نه دی کاکي او ګډه او ګډه دا زما مکره پرېږده کاکا جي دا نه دی راځه ملنګیا قسمت دې ښه و چې زما د تره د ګوتو نه بچ وي ګنې ساه بېرته نه ویستې وه دیرانی یاره خفه نه شي یاره ما معاف کړه یاره هسې د املوکو په طول کې راغلی یاره خفه نه شي یاره څومره خوشنصیبې بدل جواني چې د خپل عاشق جنرالي سره خو د مینې محبت خبرې کوي او د هغه سره خوشحاله ګرځي خو یو زما هغه دی چې اړو زما پروا نه کوي هاي هاي ملنګیا سپوږمۍ په دې خو جوړې پیریان ناستې وي پیریانو بابا ګان بابا کوي زه پکې نه یم ته پکې ولې نه بیړې چپا ستا د لاسه خو زما د مینې دنیا تبه او برباد ده نو تاسو څه کوئ ما وژنئ ما معاف کړئ ما معاف کړئ دغه د ډالډو وګړي خیر دي څه دې ویلي ما هېڅ نه دي ویلي ما وی تاسو خپله خوشحالي کوئ چې څه مو په خیاله کوئ ډېره موده پس را باندې خوشحالي راغلې وه او په هغې کې مې غټه زغی کېدې هاي هاي ملنګیا ته به زما په دې مینه کله پوهېږې خیر خو دې بچې داسې ساه سلالې بیا مې چېرته سره جګړه کړې ده توبه توبه مورې دا څنګه خبره کې زه جګ جګړه دومره زبرګ هم نه یې دومره زبرګ هم نه دومره ګناهګار هم یم څومره چې زه تا ته ښکارم ګوره بیبي دا چرګان جنګول څه دومره ګناه نه ده څومره چې ته کوې دوه وروڼو خپلو کې جنګول تا ته ګناه نه ښکاري ډېره لویه ګناه ده درته وایم زوی دې چرګانو جنګول نه منې شه ویم ګنې پی درته نه بخم بوتل ولا پیا دې ویم یو شل ځلې مه بخه څه شو زما چرګ څه شو چرګ ته لاړو څه شو چرګ څه شو ویم هغه بیا سپوږمۍ کره تللی دی د خونه لنګه شه یو شل ځلې مې پوهېږو چې سم شه بیخي نه پوهېږي ویم چې حلال دې کړم حلال تا دې ورکړه
ویم خدای خود ستا دا چرګ مردار کی چې خلاص شو دی. ای ته خدای تبا کا دې تبا مړي نه ته نه منې کېږي که نه ویم چې څه چل د سره وکړم نو خدای خبر چې څه تعویضونه یې در باندې کړي دي چې بغیر د دې د ګزاره نه کېږي. الله مې د ایمان ته خیر کړي. اوس خو د دې رانیولم ډېر ګران کار دی ځکه چې پردی کور دی په پردي کور ته څنګه ورځئ که ورغو اوس نه شرمول جوړ شو ځه مړه. میدان خالی دی توکل بلوي الله هر څه دې چې جوړ شو ځان نه څادر ته وکړه. دې خوا راشه که نه خونه دې ړنګه شه دې خوا راشه که نه دې خوا راشه که نه بلبلې داسې لیونې کړې چې اوس خپل مالک هم نه پېژنې. مړه ته خو بلکل په حیا نه پوهېږي تا کې خو ګډو سړیتوب نشته. مړې زه به ستا خوښ شم خوښ به دې شمه ستا خونه ړنګه شه. او زما په کور کې درېږ بچو زه به دې خوښه شم. په رڼا ورځ غلا کې هر غل چې ګیر شي که نه نو هغه وایي چې زه غل نه یم. زیما وایي ملنګې ته د خدای ظالمې زه خو تا دومره وغربولم چې دومره خو څوک پردی خرم نه غربوي. زارو زما د لاسه ستا دا حال ویم حال خو مې دا شو چې مستقبل به مې صحیح. راځه چې ټکور دې کړم راځه وستی کله نه کله نور مې څومره ټکورې دا همره ټکور ډېر و که نه نو نه ځې را سره نه بس دی معاف هم که نه بس که نه مور ته دې اواز کوم نو څه به وشي چې مور ته اواز کړي بدنام به شي. هسې به بدنام شم نو بیا اواز کوم ورته غوږ شه بس ټکور مې کو سم مې ټکور کا بیا راځه